زید حذیفه رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی فرمایي چې د نفاق او د منافقت حکم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ختم شوی دی. لہذا نن دو صورتونه دي، یا به کفر وي یا به ایمان وي. دې حدیث روایت بخاری شریف کړي. محترم مسلمانان ورونو، حدیث مطلب محدثین وایي دا دی چې د نبی رسول الله په زمانه کې د څه مصلحتونو د وجې نه منافقین په مسلمانانو کې شمیرلی شول او تمام سازشونه برداشت کولی شو. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې دغه معامله اوس ختمه ده. نو اوس به یو سړی که شخص منافق وي نو په هغه به د ارتداد د مرتدوالي حکم کیږي او د اسلامي حکومت او فریضه ده چې هغه ته د مرګ سزا ورکړي. محترم مسلمانان ورونو، نبی علیه السلام په زمانه کې منافقین به اوس ظاهرا به ځان ته مسلمان ویلي، په پټه به کافر وو. بیا نبی علیه السلام د مصلحت د وجې نه څه ورته نه ویلي. خو اوس خو هغه شی ختم دی، ځکه هغه زمانه کې نبی علیه السلام ته په وحي سره دا ښودلی شو چې دا منافق دی او دا صحیح مسلمان دی. نو اوس خو یا اسلام دی یا کفر دی. ها، خوی د منافق شته، بعضې کارونه داسې چې عادت د منافق وي. خوی د منافق لکه دروغ ویل، وعده خلافي کول وغیره، لکه مخکې حدیث کې موږ بیان کړي وو. نو خوی د منافق د عادت د منافق نه موږ ځان ساتو او د منافقت په شان د عادت به نه اختیارو. د منافق په شان چې کوم طرف ته فایده وي هلته طرف ته زور کوو. که کافرانو سره د هغو غلامانو سره هم فایده وي هلته به ځو، که دې خوا مسلمانانو سره فایده وي دې خوا به راځو. نو دا خوی د منافق دی، عادت د منافق دی. نو د خوی او د عادت او د اخلاقو د منافق نه موږ ځان ساتو. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.